مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نندلتا پلندن کې د سپتمبر 30 تاریخ دی، د اتوار ورځ ده او زه به یو جومات ته ځم. زه اوس هم په ایست لندن کې، خو دغه جومات چې دی نو دا په مغربي لندن کې هانسلو یوه علاقه ده، هلته دی. زه به هلته ځم. د ما سره ګنټې وي نیمې په ټرین کې سفر دی، به زه ځم او هلته به زه بیا په یو کوم چې دا برده شریف ورته وایي، په عربۍ کې لفظ دی برده شریف، دا چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم کومه په حق کې یا په دغه کې کومه دغه ویلی کېږي، قصیده ویلی کېږي او د هغې یو مجلس دی. زه به هغې ته ځم او هغه به زه اټینډ کوم او هغه بیا تاسو ته ښیم چې هغه څنګه دی، د هغې دغه به دغه کېږي. خو هغه خپل دا دغه چې دا کوم ما لکوټې دا کړی دی، دغه ته تاسو ته اورم چې مولای صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا. دا مجلس دی او دا به زه هلته شرکت کوم. زه پکې پخپله هم یم، نور هم زما ځینې هلته اساتذه کرام وي، ډېر غټ غریبان به وي، ډېر نیکان به وي. زه به د هغو په پیزار ځای کې کښېنم او تاسو به د هغو سره د ځان سره ملګري کوم. د برده شریف تاریخ چې کوم دی، د دې متعلق د ځینې مورخین لیکي چې دا اوومه هجري صدۍ کې چې کوم دی حسن بصري رحمت الله علیه له اوله برده شریف یا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دغه کې چې کوم نظم لیکلی و، نو دا هغه وه او دا هغه بزرګ سړي غټ هغه دا کار کړی و او د هغې نه پس بیا دا روایت را روان دی. اوس چېرته دا د برده شریف په دغه کې ده، چېرته دا د نعت په شریف په دغه کې ده، خو دا او یو مقبول صنف که مونږ ورته د پوټرۍ ووایو نو دا په مسلمانانو کې دا بیا دا ډېر زیات مقبول دی په هره ژبه کې. لکه زما خیال چې په پښتو کې څونه لیکلی کېږي دونه به په نورو ژبو کې هم نه لیکلی کېږي. ځکه پښتانه لیکي چې د لیکلو ډېر شوقین نه دي، خو په نعت لیکلو کې بیا د کمال دي. دا منلې خبره ده. نو دغې ته به زه ځم او دا به تاسو ته بیا ښیم چې دا کوشش زما څنګه دی. زبردسته نو دې ته ورخېږم او دا لندن ماښامۍ دی، دا ډېر خاموشه ښار دی، ډېر ښکلی لندن هسې دلته راورسېدم پاسه ته دي او ته سر کې دا دی، دا جومات دی او یاره ده اوس خو غټ جومات دی ډېر زیات. زه په تیاره کې راورسېدم، تاسو ته دغه نشم کولی لیټ رالم. ډېر غټ جومات دی، دې ته هانسلو سنټرل ماسک وایي. هغه هلته کې بیل دی، ته دې بیل دی
Masukan baduy, sumasal musbaki. ढेर मज़ेदार खबर है। लेकिन मैंने पास मावी चाहते हैं अच्छी लाइटें लगे हो It's great to see the rejoicement of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Say in the bounty of Allah and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that they should rejoice. And there is no mercy nor bounty greater to us than the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And you have all the kind-hearted people around the ummah who are hosting gatherings of praise of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, collecting salawat upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and showing their manner. However, it's very important that we make this month the same way the light of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam manifested onto this earth in the month of Rabi' al-Awwal. It's important to make this month a month that manifests from your heart. It's great, there's much reward and there's much forgiveness of sin and there's purity of the heart in attending these gatherings. Even someone who attends a single gathering and had no intention or no noble intention but was there in that gathering, then they are also forgiven. So the greatness is good and the virtue is good. But what is better? But if you choose to forgive, then you are the exalted and the most forgiven. So then the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam raised his hand after reciting those verses of their Prophet to their ummah, and the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he raised his hand and he says, Ya ummati, ya ummati. And that's you. All these prophets, they had an agreement to follow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. But the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in every single moment, in every single night, making dua for you and praying for you. So do we not deserve to give a bit more sacrifice? Is he not worthy? جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق إلى قدم كأنما سقى والسقى لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق إلى قدم كأنما سقى والسقى ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام مولاي صل وسلم دائما برود صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نياب تسلوا عنه بالحلول ما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتبه بالبشر متسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في تغرب
والبدر في شرف والبحر في كرم ترسل ضم أعجبه طوبى لمنتشق منه وملتدي بمولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Hargaan dasते तो नूरानी माई दस्ते है जबरदस्त London yo jutaan check la ke kerangulu dengan tak ki orang dari yo dini rang de اوكي زي ऐसे पति की जुबान में तबका ज्यादा है अस्सलाम वालेकुम एक सवाल पूछता है सबसे पहले किसने ये नेक काम किया था तारीख में नहीं मैं ये नहीं बता रहा हूँ तारीख में बुर्दा शरीफ who has written the first one who was the first Muslim who did it वो तो प्रेफर का ड्रीम में आई थी ना वो क्या नाम था उनका Imam Busiri's poem. okay Imam Busiri no okay Imam al-Busiri. Imam al-Basri. Hi, this one. I said, Imam al-Basri. Imam al-Basri. Yeah, this is. There's two. There's Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, yeah. That's a long earlier generation. Yeah. Imam Busiri, different person. Okay. Anyhow, the scholar is scholar. Yeah, I salute you. yes. You are. You know. دا د سره ځوانه لکته خو د ستر تصویر دونه مزه مال رانی مې لاس خپل یو د غیر رنگ دی دا غي یو د غي څه دا استیشن دی دی موږ زموږ پاسته خیره څه به وایي لما راغ پورا شو درن کوش انسو ایست ګاډي دی نو زور خېجه موزم وکړي دا خو واپس راځم